الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوا بسلام ذلك يوم الخلود. سورة قاف آيات 12 يودير أو ضيدر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احفظ الله يا غلام، إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال حديث صحيح ورؤاته ثقة. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في فراغه، في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما د عقیدې ورونو، الله جل جلاله دې سره زما ورځ په آخرت باندې عملنامه په ښي لاس باندې درکړي. کوم آیات او حدیث چې ما ولوستل، نو دې کې د الله جل جلاله یو ډېر لوی پیغام دی، او د هغه کسانو لپاره چې هغوی متقین دي. الله تعالی فرمایي: وأزلفت الجنة، نزدې به وي جنت للمتقین، هغه کسانو ته چې هغو تقوا کوي او د الله نه ویریږي، پرهیزګارانو ته. غیر بعید، لرې به نه وي. دا تاکید دی د دې لپاره چې جنت به بالکل نږدې وي. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. او دا هغه جنت دی چې ما ټولو هغه کسانو ته چې ما ته رجوع کوي او حفیظ وي زما په حدودو باندې او زما په ټولو اوامر او نواهیو باندې. حفیظ داسې یو بنده وي چې هغه ټول زما امرونه مني. من خشي الرحمن بالغیب، هغه څوک چې وویریږي د الله نه په غیب سره. وجاء بقلب منیب، او راشي الله جل جلاله ته او یا هر کار ته د الله د مینې او د محبت او د عقیدې له مخې، بیا ورته الله جل جلاله وایي: ادخلوها بسلام، ننوځئ دې جنت ته په سلامتیا سره. ذلك يوم الخلود، او دې کې به تاسو همیشه اوسېږئ. بسلام، ځینې علما داسې وایي چې یو بل ته به سلام هم اچي، او هم به په خپله په سلامتۍ باندې دې جنت ته ننوځي، او د خوشحالۍ نه هم سلامتي او ښه صحت او ښه وخت او ښه ورځ هغه وي چې دوی کله جنت ته ننوځي. فرمایي علما چې دا حدیث چې دی دا د متضمن دی د ټولو وصیتونو، هغه وصیتونه چې هغه ډېر لوی او ستر دي، او دې کې ډېر لوی قواعد دي او د امورو د دین دپاره. اوس د دې لپاره چې کیف یحفظ العبد ربه، په دې حدیث کې راغلی دي او داسې وایي چې احفظ الله یحفظک، الله وساته، یا د الله تعالی اوامر ومنه، د الله تعالی حدود، حقوق، اوامر، نواهی هغه وساته، نو الله جل جلاله احفظ الله یحفظک، نو الله به بېتا وساتي. او د دې معنا دا ده چې حفظ د الله جل جلاله موقوف دی د دې لپاره چې کله کړنه کېږي یو عمل کېږي،
او د نواهی نه اجتناب کیږي او د حدود او پولو د الله جل جلاله نه یوري او تجاوز نه کوي او هغه څه اجرا کوي چې په هغې باندې الله جل جلاله امر کوي او داسې یو څه کارونه نه کوي چې هغه الله جل جلاله نهي کړي دي د نهي نه ځان ساتي او هغه څوک چې فعل کوي نو هغه حافظین دي په هغه څه باندې چې حدود د الله کوم یو دي او الله جل جلاله په خپل کتاب کې مدح کړي دي او ستایلي دي دا کسان چې حافظین د حدود د الله دي او د امر د نواهی دي نو اوس د بنده حفاظت الله جل جلاله ذکر کوي دلته ورته ویلي دي چې حفیظ تاسو هغه څوک چې تاسو به حفیظ یې وفسر حفیظ ها هنا تفسیر کوي د حفیظ دلته حافظ اوامر الله چې تاسو د الله امرونه ساتئ او د هغې په حفاظت کې اوسېږئ او توبه کوئ د ذنوب او د ګناهونو نه نو الله جل جلاله به تاسو ساتي او بیا الله جل جلاله په خپله فرمایي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى تاسو حافظان اوسېږئ د منځونو خصوصا د هغه منځونو چې هغه منځنی دی یعنی وسطا مونځ دی او هغه د مازدیګر دی د سحر نه تر بیګا پورې په منځ کې یو مونځ دی چې هغه د مونځ د وسطا په نامه باندې کېږي چې هغه د عصر مونځ دی د بقرې صورت دی 283 آیات دی او بیا فرمایي الله والذین هم علی صلاتهم یحافظون او هغه کسان چې هغوی حفاظت کوي د منځونو او په هغې باندې کلکوالی کوي وقوموا لله قانتین نو هغه کسان دي چې د الله نه ویریږي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من حافظ علیها کان له عند الله عهد ان يدخله الجنه کوم یو خلک چې حفاظت د الله د اوامرو کوي او منځونه کوي او تقوا کوي نو د هغې لپاره به الله جل جلاله جنت تیار کړی هغې ته به داخل کړي همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو حدیث کې د طهارت په برخه کې او د وضوء په برخه کې فرمایي وقال النبي صلی الله يحافظ على الوضوء الا مؤمن همیش دپاره په حفاظت کې او دست کوونکی وي مګر هغه څوک چې مؤمن وي دا کار به کوي یا همیش په اوداسه کې وي یا د هر مانځه دپاره اودس تازه کوي نو دا هغه څوک دی چې دا حافظ د اودسونو دی او همداسې الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي واحفظوا ایمانکم وساتئ خپل قسمونه قسمونه معنا دا چې هر وخت قسم مه خورئ د الله تعالی د نوم نه لهو لعب مه جوړوئ او که بیا قسم خورئ په زور قسم مه خورئ او بیا د دروغ قسم مه خورئ او که بیا قسم خورئ یا به کفاره ورکوئ یا به مسکینانو ته خوراک ورکوئ او یا به رقبه غلام به آزادوئ او یا به 3 ورځې روژه نیسئ واحفظوا ایمانکم حفاظت پې ټینګ ونیسئ او د الله تعالی واحفظوا ایمانکم د قسمونو دپاره ځانونه هغسې برابر کوئ کوم چې د الله امر او داسې نه شي لاوبالي شئ او لا یعنی شئ او هېڅ شي د قسمونو نه داسې شی جوړ کړئ لکه ستاسو د ورځو کاروبار چې وي او یا هغه الفاظ چې تاسو استعمالوئ د هغې نه هم همدغسې یو شی جوړ کړئ او همدارنګې فرمایي چې حفظ الرأس والبطن دا دوه مهم شیونه دي رأس والبطن د دې ته داسې وایي چې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي الاستحیاء من الله حیا کول د الله جل جلاله نه ان تحفظ الرأس وما وعى هغه څه چې ستا په سر کې دي هغه ځان وساته او هغه څه چې وتحفظ البطن ما حوى او هغه څه چې ستا د خېټې پورې تړلي دي معنی یې دا ده سترګې ژبه همیش دپاره په کنټرول کې لسان باید کنټرول وي سترګې او نظر باید کنټرول وي او په خېټه کې چې څه دي یعنې د خېټه نه لاندې د فرج حفاظت او خېټه د حرامو نه ساتل دا د الله جل جلاله امر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی د اعظمو حفاظت او د نواهیو نه د لسان او فرج دواړه ساتل دا د هغه اعظمو امرونو دي چې باید دا وساتل شي او باید سړی ونیسي ځکه ابي هريره رضی الله عنه فرمایي من حفظ ما بین لحییه هغه څوک چې په من د دوو جمجمو کې لحییه د پاس او لاندې یعنی خوله ښیي وما بین رجلیه دخل الجنه که چېرته مابین د دواړو سپو کې چې کوم یو څه دي چې هغه وساتي
او په دواړو جمجمو کې چې ژبه ده چې هغه وساتي نو دا انسان به جنت ته داخلي او الله جل جلاله به ورته جنت ورکوي. فرمایي الله جل جلاله د فروج په حفاظت کې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وایي مسلمانانو ته چې سترګې پټې ساتي، خپل نظرونه ټیټ ساتي او حفاظت د خپل فروجو کې. او داسې فرمایي الله جل جلاله والحافظون فروجهم والحافظات. او هغه ښځې چې خپل فروج ساتي او هغه نارینه چې خپل فروج ساتي. سوره احزاب آیات 15. اوس وایي چې کله کله د ساتل د دې حفظ او حدودو د دې مراعات کول دا حفظ د الله د دې څه معنا؟ د دې معنا دا ده چې تا ته به د عمل اجر درکول کېږي. ټول عملونه د خپله جزاګانې د عمل پورې تړلي دي. ستاسو خپل عملونه به ستاسو اعمالکم عمالکم، ستاسو خپل عملونه به ستاسو حاکمان وي. که ښه عمل هم کړی و ښه جزا به درکول کېږي، او که بد عمل هم کړی و بده جزا به درکول کېږي. او د حفظ د انسان دپاره دا ډېر ضروري دی. کله چې سړی حفظ کوي د خپلو د ټولو شیانو د دې نه صالح جوړېږي. او د صالح بیان په قرآن عظیم الشان کې وکانه ابوهما صالحا. موسی کلیم الله او خضر علیه السلام یو کلي ته لاړه، هلته یو دیوال نړېده. نو دوی هغه دیوال وایي چې ودرېږه. خضر علیه السلام ورته وویل چې ودرې دا دیوال جوړه و استواره وي. نو هغه ورته ویل دې کلي مونږ ته ډوډۍ هم نه ده راکړې او تاسو ورته دیوال لوړوئ. وایي زه تا ته د دې ویم چې راځه چې دیوال لوړ کړو. کله چې دیوال لوړ کړ نو بیا ورته وویلې چې دیوال مې د دې لپاره لوړ کړ چې د دې پلار یو نیک سړی او دا د نیک سړي اولاد دی او دا یتیمان دي او دا دیوال به وغورځېږي د دې لاندې خزانه ده او خزانه کېدلی شي او نور خلک یې وتښتوي. په ځینې روایاتو کې دا هم وایي چې په دې خزانه کې یوه تخته او لوحه وه چې په دې باندې لیکل شوي محمد رسول الله. د هغې لیکل پرې هم شوي. نو دا دیوال مونږ ځکه نیغ کړ د دې لپاره وکانه ابوهما صالحا. سورة الکهف 82 آیات وایي د دې ځکه چې د دې پلار نیک سړی او د دې یتیمانو. او یو بل سعید بن مسیب وایي خپل زوی ته ای ابني ای زما بچیا زه مونځ کوم ستا له خاطره ډېر مونځ کومه، یعنې ستا برخه مونځ زه کومه ډېر زیات. ولې؟ ځکه چې کله زه ډېر مونځ وکړم نو بیا ورته دا آیه وکانه ابوهما صالحا چې زه صالح یم نو ته به په خپله باندې صالح یې. لکه رسول صلی الله علیه وسلم د یوسف علیه السلام په برخه کې فرمایي یوسف علیه السلام کریم ابن کریم، یو نیک سړی او پاک سړی او کریم کورنۍ وه. او دا کله چې ابا او اجده صالح وي د هغې اثرات په اولاده کې راځي، اولادونه په خپله صالح راځي، د هغوی عمل دوی ته انتقال کېږي او هماغسې بیا کېږي لکه څنګه چې خپله سلف وو او کوم یو مشران خلک یو. نو اوس د تقوا دپاره باید وخت ضایع کړو، د الله تعالی دپاره باید وخت ضایع کړو. او حتی تر دې پورې چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حکم کوي چې تقوا ډېره وکړئ. وایي چې کله سړی ډېره تقوا کوي نو حیوانات او بهایمو نه هم بچ پاتې کېږي. د دې لپاره علما یو ډېر ښه دلیل راولي. حدیث شریف کې راځي سفینته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام او هغه یې آزاد کړی. په یو ځای کې په کښتۍ کې سوړه دا کښتۍ ماته شوه او دی په تخته باندې پاتې شو. دې لامبو ووهله او یو سرحد ته ووته. کله چې یو ځای ته ووته نو هلته چې دی ګوري یو زمری ولاړ دی، یو شیر ولاړ دی. د دې شیر نه دی وویرېده، مګر شیر ورته داسې عملونه وکړه لکه ده سره چا مخته وي. نو کله لکۍ خوځوه او کله ورته ژبه راوباسه او کله ورته وړاندې وروسته کېږه. نو دی ورته څه وایي؟ ها زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا یم او ما نه لار غلطه شوې ده او راغلي یو مونږ غذا ته او اوس زه پرې پاتې یم. نو شیر ورته کله چې دی وپېژنده چې شیر د ده سره الفت پیدا کړ نو شیر مخکې شو او دی ورپسې شو. د ځنګل نه یې وویسته او کوم ځای کې چې صحابه و کیمپ و او کوم ځای کې هغوی دیره و نو شیر ورته اشاره وکړه چې دلته دی. دی ورته ولاړ و، سفینه ورغې خپل
هغه ټولو خلکو ته ولې وایي سفینه ورته وایي د سفینې د نوم یې څه دی خلک ډېر زیات قولونه کوي فلانې نوم دی فلانې نوم دی اما اصل نوم یې دی چاته نه ښوده چا به ورته ویل چې نوم دې څه دی وایي اصل نوم مې څه کې نوم مې سفینه ده ولې سفینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سفینه ویلې وه ځکه چې په یو غذا کې روانو او چا به چې بار یا څه شی به درونو نو ده ته به یې ورکو دی وایي دومره ډېر زیات بارونه په دې خپلو اوبو بار کړه او په خپل اوښ باندې بار کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انت سفینه ته خو سفینه یې یعنې کشتۍ درنه جوړه شوې ده فلهذا دا د نوم شو سفینه شیر رهبري که نو حیوانات هم د سړي همدغسې وي او ځینې علما سلف یا صحابه کرام او تابعین دا وایي که یو سړی په خپله باندې نیک نه وي د دې خادم او مزدور به نیک نه وي او د ده لپاره به خیانت کوي او که یو سړی نیک نه وي او متقي نه وي حیوان به یې هم همدغسې وي مثلا غوا به لغتې وایي شوده به نه ورکوي اس به یې لغتې وایي خر به یې لغتې وایي دابه به هم د ده په فرمان باندې نه ځي ولې چې دی په خپله د الله په فرمان نه دی نو کله چې د الله په فرمان شي دغه ټول شیان درته مسخر کېږي نو علما داسې وایي چې ته د الله په فرمان شه تا به په خپل حفاظت کې وساتي او د هغه حفاظت دا دی چې ته د هغه ټول هر څه وکړي هغه کم یو کارونه چې مدلات دي او شهوات دي او محرمات دي او شبهات دي د هغې نه ځان وساتئ ځکه چې کله سړی فوت کېږي نو باید د ښو عملونو سره لاړ شي په کوم حالت کې چې سړي عمل وي په هماغه عمل به ځي عمل نو د حفاظت معنا د مؤمن دپاره دا ده چې کله هم فساد نه کوي همیش دپاره به د الله تعالی اوامر مني نو اوس الله جل احفظ الله الله به تا او کله چې تا باندې تکلیف راشي نو ته په دې پوه شه تجاه الله تعالی به وګوري خپلې مخې ته و امامک ته به یې خپلې مخې ته وګوري کله چې تا سره مشکل پیدا شو نو ګناه ته نږدې کېږي قرآن عظیم الشان فرمایي ان الله یحول بین المرء وقلبه سوره انفال آیات 40 کله چې ته نږدې شي یو بد کار ته یو د ظلم کار ته نو الله جل جلاله تا ته حاول کېږي ستا د زړه او د هغه ګناه ترمنځ غلا ته حاضر شوي جوارۍ ته حاضر شوي نور قتل ته حاضر شوي نو اوس الله جل جلاله الله یحول بین المرء وقلبه ستا د زړه او ستا د عمل ترمنځ راځي الله جل جلاله پرده پیدا کوي یعنې معنا دا ده چې ته خو ظاهرا په لذائزو او په شهواتو کې وي او ته په ګناه نه پوهېدلې نو الله تعالی تا دپاره داسې اسباب برابر کړه چې ستا زړه یې د هغه ګناه نه لرې کړه او ته یې د ګناه سره خلاص کړي او د هغې مرتکب نه شوي خو که ته د الله بنده وي الله تعالی داسې سړی هم بچ کوي د هر څه نه یې بچ کوي اوس ته به الله تعالی وګوري احفظ الله تجده تجاهک د الله تعالی حفاظت وکړه نو الله تعالی به ته وګوري او بیا به به خپل په مخ کې ستا په مخ کې به وي څنګه به ستا په مخ کې وي تا ته به همیش دپاره ستا حفاظت کوي ان الله مع الذین والذین هم محسنون الله د هغه چا سره دی چې هغه محسن وي او د دې محسنیت دپاره به داسې یو کلمات او داسې یو څه وي چې الله تعالی به تا همیش دپاره په خپل ځان کې ساتي او که چېرته ته الله ته داسې وکړي چې په خوشحالۍ کې او په هغه وخت کې چې فارغ یې فی الرخاء او په اسوده حالۍ کې د هغې ته دعا کوه د هغې نه مدد غواړه د هغې نه کومک غواړه د هغې نه مرسته غواړه الله به تا سره کله کومک وکړي فی الشدة کله چې ستا احتیاط شو ته په تکلیف کې شوې زحمت کې شوې الله جل جلاله به ستا دپاره بیا هر څه نه برابروي ځکه تا دپاره به بیا هغه وخت برابروي چې ته په فراغت کې د الله جل جلاله سره قال كلا ان معي ربي سيهدين موسی کلیم الله په شدت کې راغی دې خوا نه ورته فرعونیان راغله او اخواته ورنه قلزم بحیره وه او یا د نیل بحیره وه نو ورته خلک وایي چې اوس څه وکړو اخواته بحر دی دې خواته فرعون دی کوم خواته لاړ شو نو ورته وایي چې قال كلا الله جل جلاله ان معي ربي سيهدين سيهدين معنا دا چې موږ به هدایت کې الله جل جلاله موږ ته به نجات راکړي او لا تخافا انني معكما اسمع وارى او مو یریږئ تاسو الله موږ سره دی هغه زموږ اوري او موږ ګوري او باید او همدغسې هم کړه 12 لارې ورته په دریاب کې پیدا شوې فرعونیان غرق شو او موسی کلیم الله اخواته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې چې کله
د غار ثور کې کله د کفارو نه بند شو نو په خپله باندې وایي چې الله جل جلاله دا قول وایي چې ما ظنک باثنین الله ثالثهما. په دې باندې څه ګمان دی چې دوه تاسو یو دریم ستاسو خدای وي. لا تحزن ان الله معنا، مو ویرېږه الله تعالی موږ سره دی. مشرکین وړاندې کاڼه شو او هغه یې ونه لیده. په رخا کې به الله جل جلاله یادې او په هغه وخت کې به تا ته راځي چې په کوم وخت کې ستا شدت وي. او فعل د هغه وخت کې سړي دپاره پاکېږي، سړی پاکوي. او چې کله پاک شي د الله دوست شي د الله دشمن نه شي نو بیا به الله جل جلاله تا پاکوي او صفاکوي به او د الله صفایي. یونس علیه السلام په روانو او غلام وایي کوم یو سړي پچه وخېږي چې هغه د کښتۍ نه لرې شي چې دا کښتۍ درنه شوې ده، هوا او طوفان یې وړي. د یوسف علیه السلام قرعه وخته، یوسف علیه السلام ورگزار کسیم ته الله جل جلاله کب او ماهي ته وایي چې وایخله، هغې په خپله خوله کې واخیسته، خېټه کې یې واچو. نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي هلته په خېټه کې وایي لا اله الا انت سبحانک انی من الظالمین كنت من الظالمین. زه داسې وم الله جل جلاله زه د ظالمانو او ته پاکې. الله جل جلاله داسې فرمایي چې کله دی ورولید فالتقته الحوت وهو ملیم، دی چې کله ملامت شو بیا واخیسته هغه ماهي تېر کړ. فلولا انه كان من المسبحین، بیا دې تسبیح ویله ماته سبحانك لا علم لنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. للبس في بطنه الى يوم يبعثون، کچیرته ما دا نه وی راوښکلی د ماهي د خېټې نه د قیامت تر ورځې پورې به د ده په خېټه کې پروت و. نو اوس الله جل جلاله حکم وکړ دې ماهي ته چې کله یې تسبیح ویله فنبذناه بالعراء وهو سقیم، ویې غورځوو په یو دشته کې په یو میدان کې او دی مریض و، نه یې مچ په ځان پرېښودی شو او نه د نور طاقت یې لرو. نو انبتنا علیه شجرة من یقطین، الله ورباندې د کدو ونه شنه کړه چې نه پې مچ کېږي او نه به نور به یې وهي. الله جل جلاله په خپل حفاظت کې وساته. اوس که مونږ تاسو د الله شو نو الله مونږ په خپل حفاظت کې ساتي. او دې ته هم وګورئ که چېرته داسې وي چې یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان م راوړی دی، ای هغه کسانو چې ایمان م راوړی دی، اوس آمنو اتقوا الله، تاسو تقوا وکئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او وګورئ چې سبا به څه پیښیږي. نو د دې په لحاظ باندې د سبا لیدو دپاره باید تاسو یو څه وکئ او د سبا نه باید وویرېږئ. الله باندې هغه څه وکئ چې الله جل جلاله درنه خوشحاله شي. نو اوس د سبا ورځې نه څوک خبر دي چې څه به کېږي ورباندې؟ الله جل جلاله پوهېږي او هغه سبا دپاره پوهېږي. او نو وایي چې واذا استعنت فاستعن بالله، کله چې ته کومک غواړې د الله نه وغواړه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، په هر مانځه کې دا ویل دي. نو ته اوس ووایه چې په هر مانځه کې ته غواړې ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله به تا سره کومک نه کوي. ولې به یې نه کوي در سره؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، زیارت نه ونه غواړې، بت نه ونه غواړې، صنم نه ونه غواړې، لمر نه ونه غواړې، سپوږمۍ نه ونه غواړې، صرف د الله نه وغواړه. د کافر نه ونه غواړې، د مشرک نه ونه غواړې، د الله نه وغواړه. ووایه ورته ایاک نعبد و ایاک نستعین. خالص که خپل ایمان، الله به درته په هر شرط او په هر ځای کې راورسېږي او الله به دې په هر فضل او خپل ونغاړي او د دې ټولو تکلیفونو نه به خلاص کړي. اوس وایي چې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق، ابو ذر او ثوبان دوی ورسره دا وعده کړې وه چې موږ به هېڅکله ستا دپاره موږ به هېڅکله دا نه کوو چې حتی چې زموږ او ستاسو یوه چوکه چې زموږ او ستاسو یوه چوکه یا مطروقه یا قمچینه ولویږي بل چا نه بیا نه غواړي، په خپله بیا راخلي. هېڅ وخت به د چا ته خپله تمه نه کې. یو الله به پرستش کې او د الله نه به هر څه غواړي او د الله نه بغیر نور هېڅوک نشته دی. ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم فی کتاب، الله جل جلاله فرمایي هر څه چې مصیبت دی او که هر خوشحالي ده ټول لیکل شوي دي. قلم وچ شوی، صحیفې وچې شوي دي او قلم لرې شوی ایښودل شوی دی. نه درته دا ټول خلک نفع رسولی شي چې ټول یو ځای شي او نه درته ضرر رسولی شي
په دې ایمان خالص کا او کله دې چې خالص کا الله بری به د مې په خېټه کې مساتي بیا بری به د دریاب نم ساتي بیا بری به په غار ثور کې مساتي بیا به د سفینې غوندې د شیر او زمری بری به رهبري کوي فلهذا د الله تعالی بندګۍ کې دا دی چې د الله بندګي کله چې ته په فارغ وي یادونه یې وکړه دعا ورته وکړه او چې دعا ورته نه کوې الله جل جلاله په غصه کېږي وقال ربكم ادعوني استجب لكم وی ما نه دعا وغواړئ الله تعالی داسې وی ادعوني استجب لكم هغه څوک چې زما دعا غواړي زه ورته کوم او هغه څوک چې زما ان الذين يستكبرون عن عبادتي هغه څوک چې زما د عبادت نه لرې کېږي سيدخلون جهنم داخلين زه به داخل کړم هغه ځای ته سيدخلون جهنم ته داخلون دلته علما دا وی دوه مترادف الفاظ راغلي وقال ربكم ادعوني دلته دعا راغلي دعا يدعو دعاء د دې مصدر دعا دا راغلي چې ادعوني ما اغواړه الله داسې وی ادعوني د یې کلمه الله تعالی ملکیت دی د هغې دپاره ضمیر راجع دی وی ادعوني ما اغواړه بیا به څنګه کوي عن عبادتي زما د عبادت نه وی من لرې کېږه ځکه چې ته قبر کې زما په عبادت کې فلهذا دعا او عبادت دواړه یو شی دي صرف الفاظ مختلف دي او نور دعا او عبادت دواړه یو شی دي باندې استعمالول خوله او ژبه په ځای استعمالول حرکات او سکنات خپې او لاسونه دا د دې دپاره نه چا ته ضرور رسي دا د دې دپاره تا ته فایده ورسوي اوس دا فایده څنګه اخلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار